अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबचा पुख्तून तर पुख्तूनिस्तान दोयम एडिशन लिक डॉक्टर खान बाबा। قدرمنو پښتنو دا کتابچه په 11 برخو ویشلې شوې ده. اولنۍ برخه د هر څه نه مخکې، دویمه د پښتون قوم پیژنګلو، دریمه د پښتون قوم بنسټ، څلورمه د پښتون قوم بنسټ د ساینس او منطق په نظر کې، پنځمه د پښتون قوم بنسټ او راپورته شوې پوښتنې، شپږمه پښتو ژبه، اوومه خوی خصلت، اتمه پښتون قوم او دین، نهمه پښتنه خاوره د پښتون قوم کور، لسمه په پښتنه خاوره د پښتو ژبې حق، یولسمه پښتنو. د دې کتابچې په اوله کې ډاکټر خان بابا وایي چې پښتنو وروڼو خویندو، هر زوړ کتاب، خبره یا حواله ضرور نه ده چې رښتیا وي. دغه وجه ده چې په دې کتابچه کې زړو کتابونو، خبرو، حوالو ته لږ او منطقي خبرو ته ډیر ځای ورکړل شوی دی. پښتنو وروڼو خویندو، زه په خپل ځاني د ایکسټرا سینسري پرسپشن یعنی د هپناټیزم وغیره یو طالب علم یم، او د تحریک نه مخکې مې د ډاکټر خان ESP ریسرچ سنټر په نوم 8 کاله یو وړه شان خپل ځاني ریسرچ اداره هم چلولی، او په دې لږ ډیر مهارت هم لرم چې د لاشعور د بیخ نه په زرګاو کالو زړې خبرې هم راوباسم، خو هغه خبرې هم په شعوري دنیا کې په منطقي توګه تړون غواړي. دومره یاد ساتئ چې هر یو DNA د هپناټیزم په ژبه کې پوسټ هپناټیک سجیشن کاروي، او هر DNA ته دغه پوسټ هپناټیک سجیشن د دغه DNA خالق الله تعالی ورکړي چې DNA یې په وخت کاروي. انشاءالله د پښتون تر پښتونستان دریم ایډیشن کې بعد د پښتون قوم بنسټ د ساینس او منطق په مطابق نور هم واضح شي. ستاسو ورور ډاکټر خان. اولنۍ برخه د هر څه نه مخکې. د هر څه نه مخکې اول دا چې دا نړۍ د الله تعالی ملک دی. په دې کې مشته ټول انسانان، که هغه د هر قوم، رنګ، نسب، کسب، مذهب، فرقې سره تعلق لري، د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی. بنیادی قومونه او قبیلې د الله تعالی د دې ملک، نړۍ، ادارې او د ادارو څانګې دي، او بیله بنیادی ژبه د هر قوم بیله ښکاره پیژنګلو ده. دویم د خپل قوم د یووالي، امن، پرمختګ، حق او ښه ژوند دپاره کار کول، غږ پورته کول، قوم پرستي یا د بل قوم سره تعصب نه دی. دویمه برخه د قوم پیژنګلو. قرآن کریم کې سوره الحجر 14 نمبر آیات کې دی چې قومونه قبیلې د پیژنګلو دپاره دي. اوس سوال دا را پیدا کیږي چې پخپله د یو قوم څه پیژنګلو ده. دویم دا چې د بیلو بیلو قومونو جوړولو ضرورت سو. دریم دا چې آیا دا بیل بیل قومونه یوازې په انسانانو کې دي؟ پښتنو وروڼو خویندو، قوم د هغه قبیلو او خیلونو د خلکو ترمنځ تړون ته وایي، د چا چې په وینا، ژبه، جامه او دود دستور کې نږدې تړون وي. دا هم لازمي ده چې د بیل قوم به خامخا خپله بیله ژبه وي چې د بلې ژبې لهجه به نه وي. پښتنو وروڼو خویندو، دا دنیا د الله تعالی ملک دی، او قومونه، قبیلې او خیلونه یې ادارې او د ادارو څانګې دي. او که موږ لږ غور وکړو نو زموږ سترګې به وغړېږي چې د الله تعالی په دې ملک، نړۍ کې د قومونو، قبیلو او خیلونو دغه ادارتي نظام یوازې په انسانانو کې نه دی، بلکې الله تعالی دغه ادارتي نظام د هوا په مارغانو او د ځمکې په ځناورو او د اوبو په میانو وغیره کې هم جوړ کړی دی. الله تعالی د کمال تر حده د هر بیل قوم، مارغه، ځناور او ماهی وغیره ته د بیلې پیژنګلو دپاره نه یوازې بیله بیله ژبه ورکړې ده، بلکې په ادارتي توګه کار اغستو دپاره یې ورته بیل بیل خوی خصلت هم ورکړی. لکه باز او قارغه دواړه مارغان دي، خو که غور وشي نو د باز او قارغه یوازې ژبه بیله بیله نه ده، بلکې خوی خصلت، کار یې هم بدل بدل دی. دریمه برخه د پښتون قوم بنسټ. پښتانه د ادریس علیه السلام هغه ملګري دي چا چې د ادریس علیه السلام په مشرۍ کې
د قابلیانو د فساد او غاصبانه کړو خلاف د تاریخ اولنې جنگ کړی و. د ادریس علیه السلام په وینا د کلک قومي بنسټ له خاطره د نورو نه بیل شوي او لوړو ته ختلي وو. ادریس علیه السلام د دغه خپلو ملګرو ترمنځه د کلک قومي بنسټ له خاطره د خالق په حکم د تاریخ اولنې فطرتي دستور هم ټاکلی و، کوم چې د پښتو په نوم یاد شو او د پښتو په دغه دستور ننګ کوونکی پښتون. دغه وجه ده چې لا تر ننه د پښتو په دستور ننګ کوونکو ته پښتون ویلی کیږي. نن هم که یو پښتون د پښتو د دستور نه پورته سکار کوي نو هغه ته دا پیغور ورکړلی کیږي چې په تا کې خو هډو پښتو نشته، ته خو هډو پښتون نه یې. پښتو د خالق په حکم د تاریخ اولنې ټاکلی فطرتي دستور ځکه هم دی چې یو خو ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام په ژوند کې پیدا شوی و، دویم ادریس علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او د ځینو فرښتو سره ملګرتیا هم لرله او د الله تعالی په حکم او د ملګرو فرښتو په مشوره یې د پښتو دستور ټاکلی و. دغه وجه ده چې پښتو د تاریخ اولنې فطرتي دستور دی. که اسلام فطرتي دین دی نو پښتو فطرتي دستور دی. ادریس علیه السلام د پښتو دستور سره سره د خالق په حکم د تاریخ په اول کې د ملګرو فرښتو سره د خپل لاس ګنډلې جامې کمیز پرتوګ اغوستي او د خپل پښتون قوم د پاره یې خوښې کړې وي چې لا تر ننه د پښتون قوم جامه ده. څلورمه برخه پښتون قوم د ساینس او منطق په نظر کې. پښتنو وروڼو خویندو، پښتون قوم د ساینس او منطق په نظر کې د بني اسرائیل یا د بل قوم قبیله، خاخ یا برخه نه دي، بلکې د ساینس او منطق په نظر کې هم پښتون قوم د وینې، ژبې، جامې او دود دستور په لحاظ ځان ته قوم دی. د اسلامیه کالج پوهنتون پیښور وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد او د هغه د ټیم چې پکې ورسره د یونیورسټي آف کیلیفورنیا ډیویس برین همفل چې بایولوجیکل انثروپولوژي پروفیسر و هم ګډون لرلو او په مرسته کې ورسره د KRL عبدالقادر خان ریسرچ لیب، ساینټیست عبدالحمید وغیره هم شامل وو. د ساینسي څېړنو مطابق پښتانه بني اسرائیل نه دي، بلکې دوی په خپله ځانګړي پیژنګلو او خاصیتونه لري. دغه خبرې ډاکټر حبیب احمد صاحب په 2014 کې د ډیوه خبریال فضل عزیز سره په مرکه کې هم ښکاره کړې وي. د ډاکټر حبیب احمد مطابق هغوی د پښتونخوا د یوسفزو، مومندو، وزیرو، خټکو او نورو سره سره په پښتنه خاوره میشته د خواوشا ټولو قبیلو خیلونو چې پکې سواتي، اوان، ګوجر، کړال او سیدان هم شامل وو. د غاښونو DNA د تحقیق نه پسته دې خبرې ته رسیدلی دي چې پښتانه په ساینسي توګه یو خلک دی، د دې خاورې خپل خلک دی، د دوی نه د بني اسرائیل سره څه تعلق شته او نه د چاپیره نورو قومونو سره. پښتنو وروڼو خویندو، که موږ په منطقي توګه هم وګورو نو پښتانه د ژبې، جامې او دود دستور مطابق ځان ته بیل قوم ثابتېږي. که موږ په پښتو ژبه غور وکړو نو پښتو ژبه نه خو د بني اسرائیل د عبرانۍ ژبې لهجه ده او نه په نړۍ کې د بلې ژبې لهجه ده. پښتو ژبه په ښکاره توګه ځان ته بیله ژبه ده. د پښتنو جامه کمیز پرتوګ نه خو د بني اسرائیل جامه ده او نه د هندي، عربي، چینی، فارسی یا نورو، ځکه چې دغه ټولو په معلوم تاریخ کې د پښتنو نه مخکې ګنډلې جامه نه ده اغوستې. دغه شان پښتو د قانون په توګه هم یو ډیر زوړ او د پښتون قوم د نوم سره تړلی فطرت ته ډیر نږدې قانون دی. که اسلام فطرتي دین دی نو پښتو فطرتي دستور. پنځمه برخه د پښتون قوم بنسټ او راپورته شوي پوښتنې. قدرمنو پښتنو، په دې برخه کې ډاکټر خان بابا لیکي د پښتون تر پښتونستان د اولنی چاپ نه څو میاشتې پس د شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ظرولي خان صاحب د ابن خلدون او امام رازی په حواله یو بیان راته ملګرو را مخکې کړو چې د دغه بیان مطابق پیښور د نمرود د سلطنت دارالخلافه وه. جمرود هغه علاقه ده چې نمرود پکې ابراهیم علیه السلام ورته اچولی و. د مفتی محمد ظرولي خان صاحب مطابق د جمرود پخوانی نوم اصل کې نمرود و چې په جمرود بدل شوی دی.
مفتی محمد ظرفعلی خان سے په مطابق د ابراهیم علیه السلام 3 ښځې وي چې د یوې ښځې نوم یې خیبره و او د هغې نه هم د ابراهیم علیه السلام یو زوی و چې ابراهیم علیه السلام ورته پښتون نوم ایښودی و. د مفتی محمد ظرفعلی خان صاحب مطابق پښتانه د ابراهیم علیه السلام د دغه زوی پښتون اولاد دی. پښتنو وروڼو خویندو، اوس که تاسو لږ غور وکړئ نو تاسو به په دې سوچ مجبوره شئ چې د وحی جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته پښتون نوم ولې ایښودو؟ ځکه چې څوک خپل بچي ته یو نوم ورکوي نو شاته یې خامخا څه تاریخ، خامخا څه راز وي. مطلب چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته پښتون نوم کېښودو نو خامخا د دغه نوم شاته یو وجه، یو تاریخ، بلکې یو ښه نامتو تاریخ موجودو. د مفتی ظرفعلی خان صاحب د بیان نه دا هم ښکاره ده چې پښتانه د یعقوب علیه السلام اولاد یعنی د بني اسرائیل نه زوړ قوم دی، ځکه چې پخپله یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په نمسو کې راځي. مطلب یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په نمسو کې دی. پښتنو وروڼو خویندو، اوس که دلته هم مونږ په منطقي توګه غور وکړو نو دا خبره ښکاره ده چې پښتانه هغه خلک دی چې د آدم علیه السلام د تاریخ په بنسټ کې د ادریس علیه السلام د قابلیانو خلاف ملګرتیا او ملاتړ کړی و. پښتون قوم د آدم علیه السلام د تاریخ د بنسټ په قومونو کې ځکه هم دی چې ادریس علیه السلام یو خو د آدم علیه السلام په ژوند کې پیدا شوی و او دویم د آدم علیه السلام د زوی شیس علیه السلام نه پسته دریم پیغمبر و. دا هم ښکاره ده چې ادریس علیه السلام د ګنډلې جامو اغوستونکی اولنی کس و او که تاسو غور وکړئ نو په ښکاره توګه د تاریخ په چاپیرچل کې اول ځل پښتون نه علاوه ګنډلې جامې، کمیز، پرتوګ نه خو یهودي، عربي، چینی او هندي اغوستي او نه بل چا. دغه شان پښتنو وروڼو خویندو نور ډیر داسې منطقي حقایق دي چې پښتانه د ادریس علیه السلام سره تړي او ادریس علیه السلام د پښتون قوم سره، لکه پښتو د قانون او دستور په توګه یو داسې فطرتي قانون او دستور دی چې پښتون قوم د آدم علیه السلام د تاریخ بنسټي قومونو کې راښکاره کوي. که د ادریس علیه السلام د ژوند کړه او د پښتنو د ژوند کړه د کمال تر حده نږدې دي نو بل خوا د سینه در سینه تاریخ مطابق د پښتونخوا په باجوړ کې د ادریس علیه السلام د زوی قبر چې د غازی بابا په نوم یادیږي هم د ادریس علیه السلام د پښتون قام سره او د پښتون قام د ادریس علیه السلام سره په تړون مهر لګوي. انشاءالله په دریم ایډیشن کې به دا خبرې نورې هم واضح شي. شپږمه برخه پښتو ژبه. دومره یاد ساتئ چې بیل بیل بنیادی قومونه او بیل بیل بنیادی ژبې د الله تعالی د ادارتي نظام دپاره نیغ په نیغه د خالق ذوالجلال تخلیق دی. دا شعار الله دی، ځکه د دې پرېښودل منع دي او الله تعالی یوازې په انسانانو کې هر بنیادي قوم ته بیله بیله ژبه نه ده ورکړې، بلکې د هوا، ځمکې او د اوبو، ځناورو، مارغانو او میانو کې هم هر یو بنیادي قوم ته بیله بیله ژبه او خصلتونه ورکړي. بلکې که تاسو دا کتل غواړئ چې یو قوم بنیادي بیل قوم دی او که د بل قوم برخه، نو د هغوی په ژبه غور وکړئ چې بیله ژبه ده او که د بلې ژبې لهجه. که چېرې یوه ژبه د بلې ژبې سره په وینا کې نږدې تړون لري نو دا بیله بنیادي ژبه نه بلکې د بلې ژبې لهجه ده. مطلب لهجه د اسانۍ دپاره د انسانانو خپل جوړښت دی او بیله بنیادي ژبه د خالق د ادارتي نظام شعار الله، کوم چې نور مخلوقاتو کې هم ښکاره دي. اوس که تاسو پښتو ژبه په دغه طول وتلی نو تاسو ته به ښکاره شي چې پښتو ژبه یوه بیله بنیادي ژبه ده چې په وینا کې د خواوشا هیڅ یوې بلې ژبې سره نږدې لهجوي تړون نه لري، لکه راشه، لاړ شه، کینا، پاسه، وسکه، اخره، ډک، تش، نږدې، لرې، ښکته، پورته او داسې نور. دغه وجه ده چې په ښکاره توګه هم پښتو ژبه یوه بیله بنیادي ژبه ده او پښتون قوم یو بیل بنیادي قوم. دستور می پښتو، هم ژبه پښتو، فطرت راته نوم پښتون راکړی. اوومه برخه خوی خصلت. دا ښکاره ده چې د هر بیل بنیادي قوم خوی خصلت کې به خامخا فرق وي
او دا یوازې په انسانانو کې د بیل بیل بنیادی قوم خبره نه ده، بلکې که تاسو د هوا په مارغانو، د ځمکې په ځناورو، تر دې چې د اوبو په میانو هم غور وکړئ، نو په هغې کې به هم د هر بیل بنیادی قوم ژبه بدله وي، همدغه شان به یې خوی خصلت کار بدل وي. لکه باز او قارغه دواړه مارغان دي، خو څنګه چې ورته فطرت بیله بیله ژبه ورکړې ده، همدغه شان یې خوی خصلت کار هم بیل بیل ورکړی دی. بس همدغه شان په انسانانو کې د هر بنیادی بیل قوم په خوی خصلت کې به څه ناڅه فرق خامخا وي، او همدغه فرق د الله تعالی د دې ملک په ادارتي نظام کې د هغه قوم کار راښکاره کوي. د پښتون قوم خصلت څومره چې د پښتون قوم دستور پښتو د فطرت سره نږدېوالی لري، همدغه شان د پښتون قوم خوی خصلت هم فطرت ته ډیر نږدې دی، لکه ښېګړه، ننګ، بدل، زړهسواند، پت، ویاړ، حیا، مشري. اتمه برخه پښتون قوم او دین. پښتون قوم په اکثریتي توګه د ادریس علیه السلام نه پسته تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې بل یو پیغمبر هم نه دی منلی. د هغې وجه دا هم وه چې نور پیغمبران د خپل قوم د پار راغلي وو، او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ټولې نړۍ د قومونو د پاره. بله دا هم چې پښتانه په قومي توګه د ادریس علیه السلام نه تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې د شرک نه لرې پاتې وو. بل که اسلام فطرتي دین دی، نو پښتو فطرتي دستور. دغه وجه ده چې پښتنو په ګڼه د آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیعت وکړو. ژوره وجه یې د فطرت رګ یعنی د جینس کمالات دي. څنګه چې په هپناټیزم کې پوسټ هپناټیک سجیشن په لاشعور کې پروت وي او په وخت شعور ته راپورته کیږي او عملي کیږي، بس همدغه شان بعضې خبرې، معلومات، بیماریانې په زرګونو کالو په رګ جینس کې پاتې کېدی شي او په وخت را برسیره کېدی شي. د دجالیانو خلاف د جنگ بندوبست هم د قابلیانو سره د تاریخ په اولني جنگ کې پټ دی. د معراج د سفر په موقع د ادریس علیه السلام محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته رور ویلو کې هم دغه لوی راز پټ دی. نهمه برخه پښتنه خاوره د پښتون قوم کور. په دې سیمه کې چې څنګه د نسل هندیانو خاوره معلومه ده، د بلوچو خاوره معلومه ده، څنګه چې د تاجکو تاجکستان معلوم دی، څنګه چې د ازبکو ازبکستان معلوم دی، د فارسیانو ایران معلوم دی، بس همدغه رنګ له آمو خواوشا اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده. او څنګه چې د نسل هندیانو په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو اولنی حق د نسل هندیانو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د بلوچو په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د بلوچو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د تاجکستان په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د تاجکو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د ازبکستان په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د ازبکو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د ایران په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د فارسیانو او د هغوی د ژبې دی. بس همدغه شان نه کم او نه زیات په پښتنه خاوره وسایلو او دفترونو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي، تر هغې د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی. خو د دې مطلب هیڅکله دا نه دی چې په پښتنه خاوره مشته د نورو قومونو خلک هیڅ حق نه لري. پکار دا چې په پښتنه خاوره مشته د نورو قومونو خلکو ته د پښتون قوم د سوري لاندې د نړیوال دستور مطابق هر حق حاصل وي. په خاصه توګه څومره حق چې د ایران، پنجاب، تاجکستان، ازبکستان په خاوره پښتو او پښتون ته ورکړل شوی وي، لازم ده چې په پښتنه خاوره فارسیانو، پنجابیانو، تاجکانو، ازبکانو ته هغه همره حق خامخا ورکړل شي. لسمه برخه په پښتنه خاوره د پښتو ژبې حق. څنګه چې نړیوال دستور دی چې د هر قوم په خاوره د هغه قوم د ژبې حق دی
چې د ښوونځو، پارلیمان، دفتر او میډیا اولنې ژبه به د هغه قوم خامخا وي. بس همدغه شان د پښتو ژبې حق دی چې په پښتنه خاوره به د ښوونځو، پارلیمان، دفتر او میډیا اولنې ژبه خامخا پښتو وي. دومره یاد ساتل پکار دي چې بیله ژبه یوازې د یو قوم د بیلې پیژنګلو نښه نه وي، بلکې د یو قوم په یووالي، پوهې، امن او پرمختګ کې هم د قوم د خپلې بیلې ژبې ډیر لوی لاس وي. که هغه د ساینس په لار، رګ، جینز، ډي ان اے په تړون د تیرو پیړو د تجرباتو نه د فایدو اخیستو خبره وي، او که د شعور، لاشعور یا د خپلو پیړو سره د روحاني تړون په لار د فایدې اخیستو خبره وي. دغه وجه ده چې د نړۍ خواوشا ټول آزاد، پوهه، پرمختللي او د پرمختګ په لار روان قومونه په خپله خاوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه خامخا ورکوي، او د نړۍ اهمې ژبې په خپله خاوره بس د یوې ژبې په توګه ساتي. په خپله خاوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه د یو قوم د بیل وجود د ژوندي ساتلو سره سره د هغه قوم د ازادۍ ښکاره نښه او هڅه هم ده. اوس که پښتون قوم د بیل قوم په توګه ځان ژوندی ساتل غواړي، د خپلې خاورې او قوم د ازادۍ هڅه ژوندی ساتل غواړي، د خپل پښتون قوم د یووالي، پوهې او پرمختګ هڅه ژوندی ساتل غواړي، نو خامخا به په خپله پښتنه خاوره خپلو ماشومانو ته بنیادي زده کړه په خپله پښتو ژبه کې ساتي. د پارلیمان، دفتر او رسنیو میډیا ژبه به خامخا پښتو ساتي. 11مه او اخري برخه چې عنوان یې پښتنو دی. قدرمنو پښتنو، په دې برخه کې ډاکټر خان بابا وایي چې پښتنو خپل ځان، خپل قوم او خپل کړه وړه، خپل کار وپیژنئ. تاسو ته د پښتون په نوم پیژنګلو تعارف ستاسو خالق درکړي. ستاسو پیژنګلو تعارف پښتون قوم دی، او د پښتون قوم پیژنګلو تعارف د پښتون قوم ژبه، جامه، دود، دستور دی. ستاسو کړه وړه او ستاسو خاوره ده. تر قیامته د دې هر څه خدمت او ژوندي ساتل په تاسو لازم دي. متحد شئ او متحد اوسئ. پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده، ستاسو برخه ده. د دې په خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو د پښتون قوم اولنې حق ثابت کړئ. د خپلې پښتو ژبې اولنې حق ثابت کړئ. خپل اولنې حق ثابت کړئ. یاد ساتئ که تاسو د الله تعالی په دې ملک نړۍ په نظام کې په قومي توګه خپل کردار په ښه توګه لوبول غواړئ، نو د دې دپاره د پښتون قوم په توګه ستاسو یووالی او په پښتنه خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو او نوکرو د پښتو او پښتون اولنې حق ثابت ساتل لازم دي. یاد ساتئ پښتنه خاوره د پښتون قوم ستان دی، د پښتو پښتون ستان دی. که تاسو په پښتنه خاوره وسایلو، سرکاري دفترونو، نوکرو اولنې حق د پښتون قوم ثابت وساتلو، په پښتنه خاوره مو د ښوونځو، پارلیمان، دفترونو او د میډیا اولنې ژبه پښتو وساتله، نو مبارک مو شه. پښتنه خاوره په رښتینې توګه د پښتون ستان دی، پښتونستان دی. تر قیامته د نړۍ د قومونو مشري مو نصیب شه. ستاسو ورور ډاکټر خان.